بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، ګرانو زده کوونکو، زه اصغر صلاح تاسې ته په ننني درس کې ښه راغلاست وایم په دې هیله چې انشاءالله روغ جوړ او تکړه به یاست. موږ په تېرو درسونو کې یو دوست یو ملګري کمنټ کړی او هغه یادونه کړې وه چې لکه څنګه مو چې اوله وحده یا لومړی کومه وحده چې دی هغه یې داسې تکرار کړه چې داسې خلاصه هم تکرار کړه، یعنی یو پیره چې وحده ختمه شوه له سله مو پیل کړه، همداشان دا دومه وحده او درېیمه وحده هم همداسې تکرار کړو. نو په ننني درس کې زه راځم دویمه وحده چې ده دویمه وحده د سر نه یو پیرې تکراروم، تاسې ورته متوجه شئ چې په دې کې څه دي. په دویمه وحده کې البته یو لنډ مرور کوم، هغسې تفصیل نه ځو، مهمو نقطو ته پکې اشاره کوو. الوحدة الثانیه دویمه وحده چپټر چې دی هغه الاسره دی. په الاسره کې موږ څه وویل؟ لومړی حوار چې دی هغه د علي او عمار تر منځ و. الحوار الاول لومړی حوارو. علي او عمار د خپل منځ کې د خپل فامیل او د هغوی د عکسونو په هکله خبرې کولې. یو مهمه نقطه دا وه چې صوره عکس ته وایي دلته صوره اسرتی زما فامیل هغه ورته وایي چې ماشاء الله. بیا من هذا منګه دلته په هغې ورځ ما ورته اشاره وکړه چې کله موږ د یو چا په هکله د یو انسان په هکله پوښتنه کوو نو وایو من هذا، او که چا سره یو شی وي زه د یو شي پوښتنه ترې کوم چې دا څه دی بیا نه وایم من هذا. لکه پښتو کې چې موږ چا نه پوښتنه کوو یو چا ته دا څوک دی، او که ورسره په لاس کې یو څه وي ورته دا څه دی. من هذا دا څوک دی، ما هذا دا څه دی. همداشان هذا دا مذکر، هذه دا مؤنث. ورپسې راځو دلته ګورئ ومن ومن من ومن، لکه پښتو کې چې او دا، لکه دا څوک دی او دا څوک دی، لکه دوم پیر چې پوښتنه کوو بیا ورته وایو او دا څوک دی. نو انشاءالله دویم حوار اول حوار کې داسې څه نه و، بل راځو دویم حوار کې هل هذه شجره، ایا دا ونه ده؟ نعم هذه شجره. دلته د شجره هغه پښتو کې موږ تاسې وایو که نه، وایي شجره سره وباسو، یعنی د نسب شجره ونه چې د پلار نوم وغیره وغیره. ښه، وهذا عمه عمته عمتر عمته ترور ابنه. القاسم کې ما تاسو ته ویلو چې د الف لام نوم سره بالکل نه لګیږي. مثلا که د چا نوم خالدي ته کلم ورته نشي ویلی الخالد، که د چا نوم حامدي ته کلم ورته نشي ویلی چې الحامد، که د چا نوم اسامه وي ته کلم ورته نشي ویلی الاسامه. نو چې دا قاسم دی الف لام ولې ورسره راغلی؟ ځکه ورسره راغلی چې ما په هغې ورځ ویلی چې دا الف لام اضافي نه دی، نوم یې القاسم و. لکه العباس نوم یې داسې نه و چې نوم یې عباس و الف لام ورسره دلته یو ځای شوی، نوم یې العباس و او د نوم القاسم و. وهذه ابنته فاطمه رقيه وهذه ابنته ام كلثوم. ورپسې راځو دریم حوار. دریم حوار کې موږ ویلي وو چې د الحمام لفظ موږ سره نه وایو، تشناب، اولاد. ګورئ دلته یو مهمه نقطه زه تاسو ته وایم چې هغه د اولاد او ابناء ده. ما په هغې ورځ هم فکر کوم ذهن ته مې نه راځي، کیدای شي یادونه مې کړي. اولاد صرف هغو ته ویل کیږي چې ترېنه پیدا شوي وي، اولاد بچیان چې وي. او ابناء زامن هم دي. ولد هلک ته وایي زوی ته، اولاد هغه ته وایي چې مطلب د ولادت نه چې یعنې تولد شوي وي درنه. او ابناء چې دی موږ لکه لاره کې هم روان یو کیف حالک یا ابني، یو چا ته وي بچیت څنګه یې، پردی هم وي خو ورته وایي چې بچیت څنګه یې که نه. لکه همداشان په والد کې هم خبره ده او الاب کې هم خبره ده. کله چې موږ وایو الاب پلار، معلم هم اب دی پلار دی، خسر هم پلار دی اب، اما معلم والد نه دی،
بل څوک چې دی والد نشي کېدی، ابو کېدی شي خو والد نشي کېدی. نو والد هغه څوک دی چې بایولوژیکلی ته هغه سره په بیولوژیکي بڼه یا د همغه نه تولد شوی وي داسې اړیکه ورسره ولري. اما د الاب کومه اصطلاح چې ده هغه بیا لکه قرآن کې مو وایي که نه آباؤکم پلرونه. نو پلرونه څوک کېدی شي؟ پلرونه نیکه هم پلار کېدی شي، تره هم پلار کېدی شي، دا ټول د پلار منزلت لري. لکه خاله چې دی الخالة بمنزلة الام، د مور خور چې ده دا د مور په منزله کې ده. نو خبره مې په اولاد او ابنا کې وه. دلته نو اوس نو همداشان اولاد پورې دا ولد یا والد یا الاب دواړو ترمنځ توپیر دی. ورپسې راځو دغه مانه اوس هغه مسله یې ده په قرآن کریم کې هم دا مسله ده. یو ورځ یو ملګري همدا پوښتنه وکړه چې اوس رانه هیر دی چې هغه څه مسله وه. وأين سعيدة في المصلى تصلي، چپن چیرته دی؟ چپن دا دی. النظاره چشمو ته ویل کیږي. هيا بنا لیټس گو یا زه چې ځو، کله چې موږ تیار یو که نه چاته لیټس گو زه چې ځو هيا بنا. په مفرداتو کې صورة عکس، اسره فامیل، والد پلار، والده مور، جد نیکه جده، نیا ابن پلار، ابنتون لور، عم ماما، عمه ترور، اولاد وبخی عم کاکا ته وی، تره ته وی، ما وویل ما لکه چې ماما وویل. اولاد بچیان اولادونه، شجره ونه، مسجد مصلى غرفه، اذان الفجر انشاءالله دې کې څه نشته دی. معطف چپن، نظاره چشمې، حمام تشناب، یتوضأ او دس کوي. الوضوء او دس، یتوضأ او دس کوي فعل دی. القراءة لوست، یقرأ الولی، یصلي المنځ کوي، معلمه معلمه ښوونکې. ورپسې دې تمرین کې هم څه نشته دی، ما ویل او تاسې په ګوته کول. مفردات اضافیه کې موږ باید تر لسو پورې اعداد زده کړو. 1 یو، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لس. نو انشاءالله دا باید تاسې ته زده وي تر لسو پورې حساب په عربي کې. او همداسې به لږ لږ ځو. بیا نحوي جوړښتونه وو چې کله زه پوښتنه کومه چې معطف یا چپن چیرته دی نو وایم این المعطف، این الغرفه، کوټه چیرته ده، چپن چیرته دی. این اوس دلته دی یو مهمه نقطه تاسې ته دلته وایم. دلته دی ابن زوی، نامعلوم دی کوم زوی. دلته الف لام زه ولې نه راولم؟ الف لام په عربي ژبه کې دی ته انشاءالله د الف لام المعرفه په انشاءالله څو ورځو کې به زه ګرامر شروع کوم په همدې بڼه. او بیا به چې دی انشاءالله د هر عنوان پکې هغه شي. خو دې دپاره چې تاسو سره کنفیوژن پیدا نه شي، دا ابن دی که زه وایم چې زوی چیرته دی څه به وایم؟ داسې نه وایم این ابن، این الابن. تاسو سره به سوال پیدا شي چې ولې دلته ابن دی او الابن. دا ال اصلا یو شی معرفه کوي، یو معرفه دی یو نکره دی. مثلا زه وایم مسجد، نامعلوم مسجد دی چې کوم مسجد. کله چې المسجد نو زه چې تاسو سره خبرې کوم نو مطلب دی نه یو خاص مسجد زموږ مطلب دی. زه وایم كتبت بقلمي، ما په خپل قلم ولیکه، بیا وایم القلم في الغرفه. القلم في الغرفه، قلم نه وایم القلم. ولې وایم؟ ځکه چې زه د همغه خاص قلم نه خبرې کوم، د کوم قلم په هکله چې ما ورته مخکې خبر یعنی معرفه شو، خاص شو. عین شی دلته انشاءالله دا تفصیلي درس دی، صرف اشاره مې ورته وکړه که څوک کنفیوژن لري په دې هکله چې هغه لري شي چې کله عین الابن زوی چیرته دی، مطلب هماغه زوی چې ما ورته یې پېژنو په هکله مو مخکې بحث کړی دی. مصلى جای نماز یا د لمونځ ځای، مسجد حمام تشناب. دا خو مو انشاءالله چې لوستلی دي.
سعيدة في الغرفة تقرأ القرآن. صالح يصلي في المسجد. ان شاء الله داسې نوی لفظ پکې بل نشته دی. ملخص التراکیب کې د یو څه په هکله چې پوښتنه کوو، این المعطف چپن چیرته دی، من هذا دا څوک دی. د دې ریویو یا مراجعې ګټه او برکت دا د انشاءالله بعضې نقطې چې چا صحیح ورته پام شوی نه وي پام به یې شي ورته، او که چا زده کړی وي په ارامه چې تکیه ووهي او د ویډیو ته ګوري، نو زه چې څه وایم به پوه شي ځان سره چې اوه زه خو رښتیا هم په دې نقطو ټولو پوهېږم او دغه وحده مې زده کړې ده. سعید په مسجد کې دی څنګه ویلی شو؟ سعید فی المسجد. هذا هو المعطف دا دی چپن. هذا جدی عمار دا زما نیکه عمار دی. هذه جدتی آمنه دا زما نیا آمنه ده. هو طبیب هغه ډاکټر دی. هي طبیبه هغه ډاکټره ده. الاصوات کې موږ ویلیو چې د ا او ع ترمنځ باید پراخه توپیر شتون ولري، لکه تاسې هم باید غاړې تازه کوئ چې کله د عین تلفظ کوئ. علیم علیم، اتت عتت. په عربي ژبه کې ګورئ بیا هم تکراروم، صرف زده کړه مهمه نه ده. په ډېرې بخښنې سره که تاسې ډاکټر صاحب ذاکر نایک ډېر غټ عالم دی، د هغه تلفظ واورئ، لږ داسې هغه اردو ژبه تلفظ یې دی چې هغه حروف کله چې د قرآن کریم کوم آیت هم وایي نو هغسې ځکه چې د هغوی ژبه داسې اموخته شوې، نو دې لپاره چې تاسې اوس ابتدایي زده کوونکي یاستئ، یو پیره چې عمر غټ شو یا وخت ډېر واوښت در باندې په دې فیلډ کې پاتې نه شوئ، نو بیا د عین جوړول به تاسو ته سخت وي، د ه او ح ترمنځ به فرق تاسو ته سخت وي. نو اوس چې تاسې د عربي ژبې زده کړه شروع کړې، د عربي ژبې صرف زده کړه مهمه نه ده، مهمه دا ده چې ته عربي ژبه هماغسې خبرې وکړې لکه څنګه چې عرب کوي. عین پکې عین وي، الف الف وي، ح او ه او خا، هر حرف باید بالفرق ولري. همدا شان فهم المسموع په دې کې هم داسې کومه خاص موضوع نه وه. الکلام کې این احمد، احمد چیرته دی؟ احمد فی المسجد یصلی، احمد په مسجد کې لمونځ کوي. انشاءالله ښه سپیډ کې روان یو. د دې سوالونو جوابونه خو به انشاءالله تاسې ته زده وي، حل کړی به مو وي. ورپسې راځو، د اختبار او امتحان به انشاءالله تاسې حل کړی وي. راځو الوحدة الثالثه، درېیمه وحده السکن، اوسېدل. په دې باندې هم دا چې موږ دواړه وحدې ختمې کړي دي، په دواړو وحدو باندې تیز مرور کوو. این تسکنو، ته چیرته اوسېږې؟ په لومړي حوار کې ما ویلي وو کله چې فعل موږ راولو مضارع یعنې حال او راتلونکې زمانه کې الف تا یا نون اتینا. تسکنو ته اوسېږي، تسکنو هغه ښځینه اوسېږي. خو دلته چې زه یو چا سره خبرې کوم ورته وایم این تسکنو، ته چیرته اوسېږي، مطلب نو خطاب دی. اسکنو فی حی المطار، زه هوایي میدان په کلي کې اوسېږم. همداشان اسکنو زه اوسېږم، تسکنو ته اوسېږي، یسکنو هغه اوسېږي. یو نقطه بله دا ده، دلته دغه فاصله ورته وایي، دې ته موږ په انګلیش کې کامه وایو او پښتو کې کیدای شي همدا کامه ورته وایو، په عربي کې دې ته الفاصله وایو. دلته چې دی د سوالیه نښې ته علامة الاستفهام وایو، استفهام، او دې ته النقطه وایو. که چیرته دغه فاصله د لا اسکن فی شقة، ګوله دلته احمد ورته وایي هل تسکن فی بیتن، آیا ته په کور کې اوسېږې؟ حسن ورته څه وایي؟ لا، نه، اسکن فی شقة، زه په اپارتمان کې اوسېږم. که دا کامه دلته نه وای، دا فاصله نه وای، دلته به څه وایي؟ لا اسکن فی شقة، په اپارتمان کې نه اوسېږم. خو دا کامه چې دی لا، نه،
اسکن فی شقتن په اپارتمان کې اوسېږم. خو که دا کامنه وای لا اسکن فی شقتن په اپارتمان کې نه اوسېږم. نو حتی په انګلیسي ژبه کې هم موږ سره دا ډېر مهم دی. خو په عربي ژبه کې ډېر زر د دې معنا بدلېږي. نو ځکه که چېرته خبرې کوي دلته وقف مهم دی. مثلا داسې نشي ویلی لا اسکن فی شقتن، اگر دوی هل تسکن فی بیتن ته لا لږ توقف به کوي، بیا اسکن فی شقتن اوسېږم په اپارتمان کې. ورپسې الحوار الثاني کې لدینا مونږ سره، لدی ما سره، لدیک تا سره، لدیه هغه سره، لدیها هغې سره. من فضلک د مهربانۍ له مخې یو څوک درته وایي اعطني قلمک، قلم دې لږ را، دا داسې ډېره مناسب او ډېر داسې باادبه نه وي. ورته وایم من فضلک اعطني قلمک، د مهربانۍ له مخې دا قلم خو دې لږ را، یا ساده پښتو کې وایو وبخښه قلم خو دې لږ را. دا کوم لفظ دی؟ من فضلک. او کله چې چاته په خطاب کې وایم، یو څوک راته وایي چې لو سمحت بالدخول، اجازه مو ده چې داخل شم، زه ورته څم تفضل، مهرباني وکړه. من فضلک د مهربانۍ له مخې تفضل، مهرباني وکړه. تفضل فعل دی. مثلا یو څوک راته وایي من فضلک اعطني قلمک، مهربانۍ له مخې قلم دې را، زه قلم را وباسم داسې ورته نه وایم چې خذ واخله، یا نه ورته وایم چې هذا القلم، څه ورته وایم؟ قلم ورته نیسم، ورته وایم تفضل، مهرباني وکړه. یا یو څوک راځي، زه ورته وایم راځه دلته کښېنه، ورته اشاره ورته کوم تفضل. دور منزل الشقه، الشقه خو موږ بار بار دې لفظ نه تقریبا موږ کوچ وایستل. الشقه نو ټول به انشاءالله پوهېږي چې اپارتمان ته وایي. مشاهدة الشقه، اريد مشاهدة الهاتف، ته غواړې یو هغه وګورې، چې ورته موبایل اخلي، ورته اريد مشاهدة الهاتف. یو چا کمنټ کړی دی تا ته، درته وایي چې زه د دې ویډیو لرم، ته ورته زه غواړم دا ویډیو وګورم چې ته لرې، څه ورته وایم اريد مشاهدة الفیدیو. نو ورپسې راځو الحوار الثالث کې هم مشتری او بائع خپل منځ کې خبرې کوي، داسې کومه نوې نقطه پکې نشته دی. المفردات کې بیت کور، شقه اپارتمان، دور منزل، حی کلی ژوندي ته هم وایي، غرفه کوټه، غرف کوټې جمع ده، غرفة نوم د خوب کوټه، غرفة جلوس د ناستې کوټه، مطبخ اشپزخانه کچن، رقم عدد، اثاث فرنیچر سامان آلات، سریر کټ، ستاره پرده، اریکه کوچ، سجاده قالینه فرش، فرن داش، ثلاجه یخچال فریج، سخان گیزر یا د اوبو ګرمونکی، مرآت شیشه یا هم آینه. انشاءالله سخان د اوبو ګرمونکی، ساخن ګرم، لکه وایم الشایو ساخن، چای ګرم دی. حار هم ویلی شو. همداشان په عربانو کې ګوري ډیر مشهور دی، فلفل اصلا مرچک ته وایي. حار په روانه ژبه کې د هغوی کوم عامي ژبه چې د کلیواله حار ګرم ته هم وایي، خو هغوی د حار د هغه لپاره استعمالوي، دا د تریخ لپاره، لکه مرچک چې تریخ وي که نه. خو حار هم ګرم ته وایي، لکه درجة الحراره وایو که نه، د حرارت درجه. حار ګرم، ساخن هم ګرم ته وایي. مطبخ اثاث د الفاظ مو لږ مخکې ترجمه کړل. السبت هفته، د درس باندې پوهېدل ضروري دي، بعضې شیانو باندې ځان پوهول او د بعضو شیانو زده کول. اعداد باید تاسو په یاد کړئ، د ورځو نومونه مو باید زده وي. السبت هفته، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعه. ورپسې وګورو که داسې کومه نقطه وي. اریدو غواړم، تریدو ته غواړي، یریدو هغه غواړي، نریدو موږ غواړو. دا مې دا درس نمبر رانه هیر دی، خو همدې درس په سر کې انشاءالله اتینا الف تا یا نون چې زه غواړم، ته غواړې، موږ غواړو، هغه غواړي، دا مې شرحه کړي وو.
ملخص التراکیب کې هم داسې څه نشته، الاصوات کې هم څه نشته، یعنی داسې نه ده چې زر زر یې تېرومه. دا زه لولم سکیننګ ریډینګ چې ورته وایي، سکیننګ مې شروع کړی. انشاءالله داسې څه نشته چې یارانه پاتې وي یا دلته یې ذکر کول اړین وي. او نور به انشاءالله هره وحده چې خلاصیږي په آخر کې به یوه لنډه ویډیو د هغې د مراجعې کوو لکه نن مو چې وکړه. نو انشاءالله الوحدة الرابعه به سبا ته شروع کو. د نن لپاره هم دومره درس بس دی. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.